دا باز لاړ شي نایي دکان ته څه کوي سنت مې برابرول او سنت مې اغستو نو سنت اغسته یعنی ګیره وړه کول دي ته سنت اغسته وي یعنی سنت مې اغستو اوس کوي چې برېت وړه کول تلم خو جدا مسله ده هغې له راځمه برېت مسلې ده هغلته جدا ذکر شوي د ګیرې نه څه کوې او په دې کې کوم ځای کې برابرول لاګلي شي او د دې نه وایي چې لږه د لاندې نه او لږه د برې نه او لږه د سیډ نه او لږه د دې ځي هېڅ ضرورت ورته نه چې څنګه الله پیدا کړی ته یې داسې پورې د هر څه برابري او هېڅ تنګول به دې نه کوي یعنې وګوره هغه کس ته چا د وړوکوالي نه ګیره پرېښودي سو چا چې دی بالغ شوی د ګیرې راختلی او د پرېښودي ده د ده نه بره په نینګو ویښته راخېږي نه یې په مرۍ ویښته راخېږي نه نور په داسې مشکل راځي ښه ښکلی ژوند تېری خو چې راجاخې او کاني پکې وکړي هم دې تنګېږي که نه خبره زما غلطه که صحیح ده کېدی نه شي چې سوچه ګیرې والا انسان او نارینه دې تنګ شي او د ده دا ویښته ګډوډ شي نه بلکې دی بلکل په ارام نو دې ته سره ضرورت نه راځي الحمدلله موږ ته والله که موږ چېرته دا سوچ هم کړی چې یاره دا ویښته لږ د برې نه برابر وکړو لږ لاندې نه برابر وکړو نه څنګه چې وي دغه شانې پرېږدي او خون هم دا کوي لکه دا یو نیم کس به تاسو وینئ دا کوم چې دا موټی ګیره وهي اگر که دوی علماو دلیل کمزوره دی خو هسې د موټي نه زیاتي ګیره چې وي دې کې لا بیا هم اختلاف شته د موټي نه لاندې اختلاف نشته لکه اوس یو سړي برش ګیره پرېښودي راغاسي هغه دوه درې ورځې جامد او دوی د علماو پکې اختلاف دی وایي اختلاف دې ځای کې نشته اختلاف کوم ځای کې دی د موټي نه زیاته کې اختلاف دی موټي نه لاندې کې اختلاف نشته دا اتفاقي مسله ده اختلاف د موټي نه بره او به یې کوم راجح قول دا دی چې په دې مضبوط دلیل نشته چې موټي نه بره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي یا د هغه طریقه یې الغرض دا کوم ملګري او وروڼه چې دا ګیرې وړې کوي نو ته د دې ګیرې ته وګوره داسې داسې راوستي چې داسې ښکاري لکه جعلي ګیرې چې لګولي خون هم نه کوي ګیره هله مزه کوي چې کله دې کې یو ویښته وګدي یو لڼي په خپل طبیعت باندې څنګه چې الله پیدا کړې ده دا خون کوي او دې کې چې را سیټینګونه میټینګونه کوي که نه نو دی خراب کړي نو تا ته جواب کې څه وایي وایي نه د طهارت په خیال نه ساتي د ګیرې د پاکوالي په خیال نه ساتي نو د پاکوالي ته څه ته وایي بلیټ والو ته وایي او کمولو ته موږ الحمدلله د خپلې ګیرې نه چې د ویښته نه وباسو دې کې څه چل دی کومه ګندګي دی کې ده او څه بد ښکاري دا ګیره څه چل دی ولا ښه ښکلی منګس پکې وه تیل پې لګوه خوشبو پکې لګوه دې له څه چل دی دې کې پاکوالي څه راغلي پاکوالی خو د ګیرې دا دی چې منګزی خیال یې ساتي تیل پې لګوي خوشبو لګوه ښه مزېدار یې ساته نه پاکوالی څه ته و یاره داسې ببره شي او داسې ګډه وډه شي ببره کېږي خو د هغه چا چې هفته ونه لامبي پکې خولې دننه پرتي پکې دننه دوړه نښتي چېرته به بد حل شوی هغه به چېرته دې سي نور خو عام انسانانو ګیرې خو داسې نه کېږي نو د الله نه یره پکار ده او دا پالتو زرونه لکه دې بو سره چې میلاو شي دا لکه ولې ستا دا ګیره ته نه پرېږدي زه چې وایي د بټۍ کار کوو نو په هغې کې سوځي دروغ یو دا دروغ شو اولنی لکه ته ګیره نه پرېږدې ولې وایي دا زه د رنګ کار کوم دویم نمبر دروغ ښه درېیم ته لکه ګیره نه پرېږدې دې کې دنه دانې راخېږي دا درېیم نمبر دروغ څلورم ګیره نه پرېږدې بد دا پرېږدمه خو بس لږ مشکل دی ها بل دروغ دا د ټولو نه بدترین عذر دی او چې الله به مخکې به څه جواب ورکړي لکه ګیرې ته نه پرېږدې یاره ما پرېښوده خو هلته زموږ کلي کې یو سړی دی او غټه ګیره د هغه راله دوکه راکړې ده دې خبرې ته ګوره زموږ په کلي کې یو سړی دی قاري دی یا مولا دی یا عام سړی دی خو ګیره څه ده اوږده ګیره ده او هغه ماله دوکه راکړې ده بس د دې د لاسې مو اوس ګیرې سره نه راکړي داسې زړور په ګناه باندې یعنی کار یو انسان غلط کړی دی دشمني د پیغمبر د طریقې سره ده ولې دا ګیره پرېښوده داسې په ټیکه اخېستي دي چې ته وایې چې بس ګیره پرېښوده به دې شوي دا ځان له یو عبادت دی هغه ځان له عبادت ها بل عذر لکه ګیره نه پرېږدي وایي چې کله بلکل برابر شم دینداره شم بیا به ګیره پرېږدم خو داسې خبره ده ښه بعض وایي چې زوی مې وشي ګیره به پرېږدم او بعض وایي چې بوډا شم بیا به ګیره پرېږدم عجیبه دا ده چې دا بېدینه خلک چې کله یو ډم ویني یا کرکټي ویني او جامت یې غټ کړی به دوی هم غټوي
بیا دوی هم ګیرې پرېږدي خو چې صرف یې ډمان سټایل کې بس او زمونږ ورته آواز بوغ شي مرۍ مون خریدل شروع کړي چې دا د پیغمبر طریقه ده نه یې مني نه یې کوي خو که چېرته یو ډمې ولیدو هغه ګیره غټه کړې وه او یو سټایل یې جوړ کړی دی به هم ګیره غټوي که نه نن سبا دا برش ګیره سټایل شوې نه ده زه خو الحمدلله دنیا د حالاتو نه ځان خبروم زه ګوره په هغه مولیانو کې نه یم چې داسې صرف کور کې او مکتبه کې او په جومات کې ناست یم او څه نه یم خبر هر حالاتو نه ځان خبرو نن سبا د دې بېدینو دا برش ګیره دا یو سټایل جوړ شوی دی ولې لکه تا خو پرونه پورې نه پرېښوده موږ خو ورته مینت کوو چې پرېږده د پیغمبر طریقه نه وي دا د انډیا هغه پلانې ډم یا د انګریزانو یا کرکټي یا هغه پرېښوده بس یو سټایل ته جوړ شوی اوس که دا ډم چېرته لنډو پنسو والا پینټ یا پرتوګ استعمالوي دوی هم استعمالوي خو د دې نه مخکې ورته موږ ډېر ووایو چې دا د ګیټو نه بره پنسې ساتل دا د پیغمبر طریقه ده نه یې منله بلکې یې پورې خاندل دا وایي د سړي د پنډو ویښته ښکاري او دا پته سړی چې ښکاري لکه خټو کې چې روان او یا کشتي کوي یا پلون ده خو چې کله ډمانو دا سټایل وکړو هغوی دې حده پورې وکړو چې د زنګنانې ورسره هم ښکاره کړو عورت هم ده ورسره هم عورت ښکاره کړو اوس نه د ویښتو مسله شتي نه د فتنې مسله شتي نه پښتو شتي پښتو نشتي ما سره ورځ یو کس ناست و په یو مجلس کې ما دا قصه کې تاسو ته بیان کړې وم هداسې سیکولر ذهن والا و او په دې ټول مجلس کې هغه ما ته دا زړه راډک و او دا ډېره مخکینی خبره په هغه وخت کې زما عمر کم و ما سبق به وي تلم راتلم به معهد نو چې ونه شو نو هغه ما ته دا وویې وي دا پنسې کې لږې راکته کړي ما ته پته ولګېده چې دی بیمار دی بیماري یې ده په عقیده او په ذهن کې ده یعنې دلته دومره خریلي پکې ناست دي یو ته هم ده ونه وایي چې دا ږیره لږه راکته کړه اوږدې کړه خو ما ته دا وایي چې پنسې لږې راکته کړه نو ما حاجي صاحب زما پنسې دي ما د ګیټو نه بره کړي دي تاسو څنګه ما باندې دا دغه کوي چې راکته کړه ما تا ته څه ویلي چې ته دا وکړه حالانکې تا ډېر کارونه د شریعت خلاف کړي دي او ما ستاسو پنسې په ګیټو له پاسه پرتې دي دا د زنانو طریقه پیغمبر ذکر کړې ده ما لا تا ته دا نه دي ویلي ځکه چې مجلس ډک دی چې ته دا پنسې لږې بره کړه څه د زنانو په شان په ځان پسې راکاږي خیر خبره روانه شوه ما ته څه وایي ګوره دې خبرې ته د شریعت مقابله د څه سره کوي ما ته وایي موږ پښتانه یو ما دا خبره خو ده ما زه هم ښه سور پښتون یم الحمدلله زه څه بنګالی انډین پنجابی یا داسې کمزوري نسب والا نه یم زه هم ښه پښتون یم موږ پښتانه یو نه څه نه وي د پښتو معاشره کې لکه یو سړی په لاره روان یو پنډۍ ښکاري او د هغې هغه ویښته ښکاري او دا ما صحیح شو ستا کور کې ما ټي وي شتي ډش هغه جدا ما جدا نه هسې تپوس نه کوم شتي ډش ویا ما چې پښتو معاشره کې چې ته د انډیا دا ډمان په کور کې دننه ګډې دا بده نه ده ته پښتون نه د انډیا ډمان د پښتنو ډمان د انګریزانو ډمان ستا په کور کې دننه تا ټي وي لګولی او ګډېږي بدنونه یې ښکاري عورتونه یې ښکاري د عشق قصې کوي لوڼه ورته ناستې دي خویندې ورته ناستې مور ناسته ته ناستې بچي دي ناستې څه دی خیال دی دلته پښتو ته نه رایدېږي دا بېحیایي کار نه دی او چې کله د پیغمبر طریقه راله او پنسې د ګیټو نه صرف بره شو تا ته پښتو رایدېږي ته باید د پیغمبر نه زیات غیرتي او ته د الله نه زیات غیرتي ته د صحابه کرامو نه زیات غیرتي چې دا قصې کې دیو شریعت حالانکه پښتو کې هم دا عیب نه دی حالانکه پښتو کې دا عیب نه دی دا ته ووایم پښتو کې ګورې په پښتو معاشره کې سړی زیږ بیږي او که درته نه معلومه نو د مشرانو نه به لږ تپوس وکړي که څوک مشران د سره کور کې یا کلي کې پښتون زیږ بیږي دا چې کوم نن سبا دا جعلي پښتانه راوتي دي او ګیر او بریتې والي او د ښځو چلونه کوي دوی هم پښتو موږ ته سنډې را سنډې دا د پښتو نه خبر نه چې پښتون څنګه یې اصل کې پښتون نقشه چې ذهن کې راولي د یې زیږ بیږي څنګه چې الله پیدا کړی دقه شاید نو خبره مې دې پورې کوله چې ګیره هغه ویښته دي چې شریعت راته څه وایي نه به یې چیړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معافي کوي څه یې کوي
معافي کوي زیاتې کوي. معاف کول څه ته وایي؟ سهار ماښام دې ورته قینچي نیولي او بلیډ دې ورته نیولي خو معاف دې نه کړه که نه.